قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال مدنی سورت مدینہ منورہ کی دا سورت نازل لے. ترتیب مصحفی کی یعنی دا قرآن پا ترتیب کی دا 8 نمبر دے او پا ترتیب نزولی کی دا 88 نمبر دے او دا نازل دے پس دا سورت البقرہ نا. دا دی سورت مشہور نم انفال دے. انفال دا دا نفل جمع دا او دا زیادی شیز تویلی کی لگا سنگا چمونگ نفل منس کو او دا زمونگ یو زیادی او اضافی عبادت تے. دقرن دا انفال مال غنیمت تاوی حغمال چه دا کافرو نا پا جنگ کے حاصل شی او اضافی مالی نو دغیتا انفال ہوئی. دی صورت تا بل نم سورت البدر موئی زکر دے کہ دا جنگ بدر واقعہ دا تاوسلبہ تفصیلی دا غزوہ بدر واقعہ پا دی صورت کی رازی. غزوہ بدر کے دیر مال غنیمت حاصل شو نو داغی پا تقسیم کی اختلاف راغلے نو اگا اختلاف ختمولو دا پر اللہ دا صورت نازل کو بیوی چی الانفال للہ والرسول. انفال دا بدا اللہ اختیار کی اور رسول بے تقسیمی. دا خبرہ پدے کے واضح شوا. نو دی صورت دا سور بدر موئی. دا دی صورت دعوو مرکزی مسئلہ دو خبری دی دو دعوی دی. یو دا الانفال للہ والرسول مالی غنیمت دا دا اللہ اختیار کی دے و رسول بے تقسیمی نو تاسو پدی کی اختلاف مکوئے. او بیا با دا انفال ولی دا اللہ اختیار کی و رسول بے تقسیمی دا دے با وجہ خی دی صورت کی بتاسو لگن دا دے وجہ رازی. دویم دعوی پدی کی دا القتال فی سبیل اللہ چی دا اللہ بلار کی جہاد ہو گئے اور بیا دا جہاد دا پارا پا دی صورت کی قوانین خی دا میدان جہاد دا امیری جہاد اور دیکھی دا جہاد فضائل و ترغیب دا ذکر واقع دا غزوہ بدر پا کی دا ربط دا دی صورت مخ کی سرا مخ کی سورہ اعراف کی توحید بیان شو پاغیبانی 3 قسم دلائل بیان شو عقلی نقلی و وحی تے ثابت کر. دا بدی صورت کے اسوئی کم خلق چی دا قیدر توحید نمانی نو آغی سر حکم دا قتال او دا جہاد دے تے خلقو سر جہاد بے پکار دے. بل ربط مخ کی صورت کے بہادری ورکڑا پا مسئلے دا توحید باندے چگور دا اللہ دا دین او دا توحید دا دعوت اور سوے بہادر شے. بدی صورت کی تشجیع و بہادری ورکی پا جہاد باندے دا اللہ پلار کی دا جہاد مقرال نرستکے گا ما بلکہ ثابت قدم اسے گا. بلا وجہ مخ کی سورہ اعراف کی واقعات دا انبیاء کرام علیہ السلام ذکر شولتا سوری دل نو بدی کو اس واقع زمونگ دا نبی علیہ السلام بیانی دا خپل قوم سرا چگورا خپل قوم سره څنګه معامله راغلی و. د نبی علیہ السلام د قتل کوشش کړو ته مکه والو او بیا د مکې نه په هجرت باندې مجبور کړ. نو واقع بتا سو راضی مخی دار مخی صورت کې امر او حکم په استماع باندې چې قران کله بیانی کې نو غوږ وته کېده و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. نو پدی صورت کې اس حالت د مؤمنانو خی عند استماع القرآن کله چې قرآن بیانېږي نو د مؤمنانو څه حالت جوړیږي الله وی دا زړه ویریږي او دې سره سره د دې ایمان کې اضافه کیږي او په خپل رب باندې ډېر باور کوي.
د قرآن هغه بیان هغه اثر په دوی باندې الله کوي نو مومن هغه قرآن ته داسې متوجه ناست او غوږ ورته ږدي داسې نورې ګڼې وجې هم شته د ربط چې ګوره سورې اعراف او انفال منځ کې دا د جوړښت وجې دي ځکه الله رب العزت دا د دې نه بعد اخوستی دی امتیازات د دې صورت امتیاز وایي خصوصیاتو ته چې د دې صورت کم داسې خصوصیات دي چې هغه دې پورې خاص دي او بلکې نشته کمې خبرې دي نو نمبر 1 سورہ انفال ممتاز دی په قوانینو د جهاد باندې په دې صورت کې داسې قوانین د جهاد بیانې چې داسې بل صورت کې نشته ای به نور قوانین خو به په بل اندازي دارنګ د سورہ انفال ممتاز دی په وعده د نبی علیہ السلام او دارنګ مؤمنانو سره الله نبی علیہ السلام او مؤمنانو سره خاص وعده کړی دي چې داسې بل صورت کې نشته او صورت ممتاز دی د مالی غنیمت په وجه باندې چې مالی غنیمت د الله اختیار کې وي او تقسیم به رسول کوي ته دی وجه بتاو ستوخی داسې وجه بل صورت کې نشته او صورت ممتاز دی په مونږ د مشرکانو به مونږ کو خدای چې د غي د مونږ مثال څنګه دی الله وایي لکه شپېلی وخل او تالیان بجا وخل څنګه چې دا یو وابس کار دی د قرنګ دوی منځونم سدي هغه ضایع دي نو د مشرک د موز حالم په دې صورت کې تاسو له راځي او دا صورت ممتاز دی په دې حکم باندې چې واعدوا لهم مستطاعتو د دې کافرو د لپاره تیاریو کې څومره چې تاسو وسو طاقت مطلب کافر جهاد کې مخله درغی او دشمن د نوخه تیاری ورته کې پرې نه ده حاصل او خلاصه د صورت بس اخري دا چې صورت کې اول درې حکمونه بیانې او بیا 15 صفات د مؤمنانو او تاسو سوای او دو داوی په صورت کې دی اول داوا الانفال لله والرسول چې مالی غنیمت د الله اختیار کې د رسول به تقسیمي د دې لپاره تیار لسوجه یو وجه به موږ ایکسپلین کوو وایو با دویم داوا القتال فی سبیل الله د الله په لار کې jihad وکي نو دې لپاره دیار لس قوانین بیانې پدې کې اوه د میدان jihad دي چې میدان jihad کې تاسو له سپکار دي او شپږ د امیر jihad دي چې امیر د jihad نو غل سپکار دي نو دا صورت د jihad مکمل طریقه تاسو ته خي در دې صورت خلاصه په دې طریقه باندې اوس شروع کی اول داوا په دی اول آیات کې بیانې چې انفال د الله اختیار کې د رسول به تقسیمي یسلونک عن الانفال پیغمبر دوی تپوس کې استانه په بار د مالی غنیمت کې نو قل ورته وای پیغمبر الانفال لله والرسول مالی غنیمت خدا الله اختیار کې دی او رسول او رسول به تقسیمي دا اول داوا ده چګوره مالی غنیمت د الله اختیار کې دي اصل کې واقع د غزوه بدر چې کوم په 2 هجری پر رمضان المبارک کې شروع وا دویم هجری کله چې دویم کال د نبی علی السلام د هجرتو کله چې مدینه ته هجرت کو نو د جهاد کې ډېر تاریخي فتح الله مؤمنانو لور کړه مؤمنان ډېر کم تعداد کې 313 او کافر زیاتو 1000 او هغه خد وسلې نه لیسو مؤمنانو سره د خاص وسلې نه وي دا یو اتفاقی جهاد نو الله رب العزت په دې جهاد کې نبی علیہ السلام او مؤمنانو سره ډېر مدد وکړو فرشتي راغلي وي او کافر دا ستاسنس کړل چې اویا غړ غړ سرداران دغي مرداران شو او اویا کسان چې کومو اپ قید کړل نو دې جهاد کې ډېر مالی غنیمت هم د کافرونو مسلمانانو ته پاتې شو ډېر غنایم رالل نو د مالی غنیمت باره کې لا حکم شرعي نو چې دا بس سجل بدی سره کوي نو په تقسیم کې اختلاف راغی چاوي زما به دومره چاوي زما به دومره لکه یو ډله پکې جوړه شو چې جهاد کړو هغه وی دا زمو حق ته د مالی غنیمت صحابو کې
دا رنګ بل ډله وا چې هغه د امداد د پر وروستو ولاړو وي زموږ حق دی دا او درې مډله پکې و کم چې د نبی علی السلام په حفاظت باندې مامور خلکو هغه وی دا زموږ حق دی نو د مالی غنیمت باره کې اختلاف جوړ شو چې اختلاف راغی نو الله دا صورت رو لګلو چې قل الانفال لله والرسول الګ تاسو اختلاف خپل منځ کې مکوئ بس د دې د تقسیم اختیار الله سره دی او الله په پیغمبر ته یا غرنګ به تقسیمي نو تاسو د اختلاف خبره نشته وګوره امیر چې وی دغه د خبره اطاعت وکړي خپل منځ کې وتا سو اختلاف ډلې بنه جوړاوي د امیر حکم ته وګوري چې امیر څنګه فیصله وکړه بس باغې به روانه نو دا د انفال مبارکي حکم شرعي راغی چې اختلاف مکوي او د دې تقسیم با الله اختیار دی او رسول به تقسیم کوي حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام فرمایي وی انما انا قاسم والله يعطي بیشک از تقسیم کوونکې او الله ورکوونکې دی مطلب باندې غنیمت الله راکو خو زما په لاس په تقسیمي نو خپلو کې اختلاف پدې کې مو کوي خام بلګور مسلمان چې کوم دی نو دی به جهاد په کم نیت باندې کوي او لړاویږي د صد پاره د الای کلمت الله د پاره د الله د دین د سربلندې د پاره چې د الله دین غالب شي دیو د مالی غنیمت د زمکه د پاره د نوموریا د پاره jihad نه کوي کچری او مسلمان jihad په دینیتو کو چې ماته پیسې او غنیمت ملو شي ماته په کې سمفات ملو شي او دغه زما دي نومو شي نو ګوریات ساته ستاو د کافر په جنگ کې بیا فرق نشته یو جنگ دی یو jihad دی جنگ وی د خپل مفاد د پاره چا سره لړای کول جهاد او قتال څه ته وی د الله د دین د سربلندې د پر د الله د رضا د پاره د الله په لار کې jihad کول دې د قتال او jihad وی نو دې کې بدانه وي چې زما نموشي او زلوي سړی ښکارا شم او بهادر ښکارا شم نه تب د الله د دین د سربلندې د پر jihad کې نو دنیاوی خبره به استامنس کې بیا اړه نه راځي نو دا تنبیه ورکړه مؤمنانو ته چې مؤمنانو د الله د رضا د پر جنگ او jihad کوي د الله د دین کار چې کې کنو د الله د پاره به کې پدې کې خپل مفاد مخه تکې نه ښه به هیڅ فائدې نشتا ته چې ما خډېر فائدہ بکړي خو هیڅ دې مونږ کړل بیا خاو ګوره نو تپوس کیستانه د مال غنیمت باره کې قل الانفال لله والرسول ورته پیغمبر چې مال غنیمت خدا الله اختیار کې دی او رسول به تقسیمي اوس درې اوامر بیانې دلته نه نمبر 1 فتقوا الله پس د الله نو یریږي یره د الله نو کې او یره د الله نه صدا ایمان شرط د jihad د پاره څنګه چې او دس شرط د مانزه د پاره د مونږ بغیر او دس ته کولې شي مونږ دې نه قبلي او دس پاول کې نو بیا مونږ کې دغه سي jihad چې کې نو اول د الله یره پسله کې پیدا کا ایمان خپل کلک کا بیا jihad کا دانا چې ته jihad لمزيو نیتونه دي خرابي او نیت دې چې تر پیسو یا د بلسي قرآن وې نیت په کې سره چې خلک ماته قاری سی وای خلک ماته وای چې الله کومه ته خوم ډیر نیک سړی دا مان خپل رب رضا شي د رب کلام ویم چې د مخلوق خدا خیر خوایو لټوم د دوی اصلاح لټوم دا نیت پکې علم حاصلوم چې د الله دین خلکو ته ورسوم په اخلاص چې الله را ناراضي شي دانا چې خلق ماته مولوی سے بوئی او قاری سے بو حافظ سے بوئی او خلق ماته چې ته غړر بزرګ نریا بنا کې د الله د رضا د پاره پکار کې دارنګ شوبه کې ته ناظمي نائب ناظمي رکن نو د شوبې کار د دین چې کله الله ته قبول کړي نو دا هم د اخلاص سره کې د الله د پاره به کې ته چا د پاره بنا کې چورګ دې بل رالا افرین را کو نو زبته زی غم نه الله به مال اجر راکې نو زبې کوم نو لله دا مطلب دی نو فتقوا الله بس الله نو یریږي او دویم امر واصلحوا ذات بینکم اصلاح کې په منځ خپل کې خپل منځ کې تعلق جوړ کې دا دویم امر دی
اخلاص تم پکې اشاره ده او اتحاد او اتفاق ته مراد دی ته دین کار چکه نو یو ځای بکې په اتفاق اتحاد په ټیم ورک کې به کې خپل منځ کې سو کې تعلق جوړ کې اصلي هوسه مطلب تعلق مضبوط کې دا نه چې ځان لکار کې او دا بل ځان لکار کې او د خپل مفاد لټي او بل خپل مفاد لټي اخلاص ني یو چې زره دنه مخ کې شمو بل وي چې زمانوم ډیر روشي نو داسې نه تب د دین نوم کې د الله دا دین بول والا بکې د خپل ځان نه د خپل شهرت په زید الله د دین شهرت بکې دا د کامیابی ضامن خبرې دي ښا چې کله تا کې داوي نو تا نه الله ډېر غټ کار اخلي بیا نو اخلاص په بزان کې پیدا کړو اتفاق اتحاد سره وکړ کې خپل ځان سره په ټول ملګری چلای او ځان سره وا ټیم جوړه او درېم خبر امر واطیع الله ورسوله تابعداریو کې د الله او د رسول د الله او د رسول له قانون تابعداري وکړه دا نه چې خپل قانون جوړ کې چې زما زله سغواړي او کوم نه الله او رسول سغواړي زباغه کومه هغه کارونه چې نبی علیہ السلام ویلی وکړي کومونه منع فرمایلی دا نو منع کیږي نو خپل ځله بنه چلے د خپل ځله مرزي بنه چلے ښا دا شرایط دي د سو د جهاد د پاره انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دا صفات خمسه د مؤمنانو 15 صفات د مؤمنانو چې ګوره کله یو سړی کې دغه منلی او د الله د حکمونه ومنل او قرآن ته غوږ کې خونو 15 صفات الله په دې کې پیدا کړي 15 صفاتونه ښا او په دې باندې اول متصف سو کو صحابه کرام رضوان الله عنهم مجمعين اي کې الله د 15 صفات چولو ول غید الله حکم منلو وګوره سوې و انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين اغسان دي اذا ذکر الله کله چې وته یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم او یریږي د دې زلونه دا د مؤمنانو تعریف کوي خو مؤمن چاته وي نمبر 1 مؤمن وی هغه سړی ته وي نمبر 1 صفت چاغه کې دی وجلت قلوبهم چې دا غزله کې د الله یری دا مؤمن دی او مؤمنون نه مراد کامل ایمان والا دي چې دا غزله د الله نه یریږي اگر یو ځکه ویلو دلته وی کله چې وجلت قلوبهم د دې ژوند یریږي او تاسو له سورته رات 28 آیات کې راشي چلا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر یې قرآن باندې زړه سکیږي مطمئنی نه دلته وی یریږي نو زده څه مطلب شو دلته وی اطمینان دلته وی یرا دغه فرق دی تطبیق دا دی چې کوم ځای تخویفات د الله د عذاب یې راشنوال ته وجلت لفظ راځي قرآن کې خوشخبری هم دي خو د عذابونو یری هم دي کنه نو کوم ځای چې د عذابونو د یری تذکره راشي هلته وجلت لفظ راځي د یری او کوم ځای چې خوشخبریان راشنوال ته د اطمینان لفظ راځي تطمئن القلوب الته بیا د اطمینان اند خوش خبرو خبري خنو خبره یو ده چې د الله د عذاب نه بیره کې او د الله په خوش خبرو په جنت په بشارتونو بزړه مطمئن ساتي ایمان څه ته وي تاسو ویل کال ایمانو بین الخوف والرجاء ایمان د یری او د تمه په دې منځ کې دی یعنی الله نه بیرم کې خو تم لري دې ته ایمان وای ښا دانا چې ته بس یا بس بالکل غفلت کې شي نه یریږي او نه تم ساتي نتا کې بیا ایمان نشته ستا ایمان ناقص ایمان دی نو بهرحال مؤمن دی ته وي نمبر 1 وجلت قلوبهم دویم صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کله چې لوستلی شي په دې باندې د الله آیاتونه نو زادتهم ایمانا زیاتې دوی لره ایمان کله چې د الله آیاتونه په دې لوستل کېږي نو دوی ایمان کې څه کېږي اضافه کېږي وګوره مؤمن دا دی چې قرآن څومره ډېر اوري د ایمان عقیده مضبوطي مؤمن دا صفت ښه مؤمن مده قرآن نه تنګيږي نه دا تنګيږي کم سړی کم چې بېزړه ناشتي کم چې
هغه د زړه نه قرآن ته ناست نی بلکې اسې په زوره ناست دي. قرآن ته چې کینې دا د الله کلام دی، دا د بنده کلام نه دی، ته په ډېر په زړه په شوق کینې او خبره اوره چې دا څه وایي او زه پې څنګه عمل وکړم، نو بیا به تعالی خوند درکوي. ښه ایمان کې به دی اضافه کېږي. ایمان اضافه څه مراد دی؟ دا یو اختلافي مسله وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ایمان بسیط دی، په دې کې کمی زیاتی نشته، ځکه وی دا په یو آن کې حاصلیږي. خو امام بخاری رحمت الله علیه وی چې نه په دې کې کمی زیاتی راځي. زموږ امام سے وی ګوره ایمان تصدیق قلبی ته وی، د زړه تصدیق ته. نو هغه دا خبره کوي وی ګوره مثلا موږ ایمانیات او منل، لیکم سړی چې نیم ایمانیاتو منی پوره نه منی، لکه یو سړی وی زما په الله ایمان دی، پر رسول ایمان دی، خو نعوذ بالله کتاب الله نه منم. نو دته موږ داسې ویلی شو چې لکه دی دا کتاب الله نه منی ناقص ایمان والا دی، نه موږ مؤمن نه دی. نو وی ګوره ایمان کې څه کمی زیاتی نه راځي. یو سړی چې ایمانیاتو کې د یو نه انکار وکړو، کاغه د الله نه نعوذ بالله انکار وکړو، د رسول نه، که د کتاب نه، که د آخرت نه، که د تقدیر د خیر او شر نه، نو دا سړی څه کېږي؟ که یو نه انکار وکړو دی وځي د ایمان نه. ته موږ ناقص ایمان والا نه وایو چې د مونږه کافر بیا وایو. نو ځکه امام صاحب وایي چې خبره دا ده چې څوک نیم ایمان ومني د ناقص ایمان والا نه وي، بلکې کافر ورته وي، خارج د اسلام نه. او د اسلام د داخلېدو دپاره پوره ایمانیت منل ضروري دي. یو سړی دی چې کله مسلمانېږي نو هغه به په الله ایمان وروړي، په رسول به هم وروړي، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. اب ټول مني. اور ایمان د دخول لپاره ټول شرط دی. نو ایمان بسیط دی، په دې کې کمی زیاتی نه راځي. او بیا دا خبرم کوي چې ګوره یو ایمان کامل دی، خو هغې سره چې کله عمل یو ځای شي نو بیا کمی زیاتې قبلی. ځکه عمل سره ایمان کې قوت راځي، تاکہ ایمان کلک دی په الله رسول آخرت تقدیر او پر رسولانو په کتابونو هر ملائکو باندې ستا ایمان ډېر کلک دی، ټول ایمانیت منی. خو چې کله ورسره عمل شروع کړي نو ستا ایمان کې څه راځي؟ قوت راځي. نو لہذا امام سے دغه خبره کوي. نو شیخ القرآن رحمت الله علیه به وی دلته زادتهم ایمانا نه مراد دا دی اثر د ایمان د دوی کې اضافه راځي. اے زیات کې دوی لرا اثر د ایمان. کله چې قرآن په لوستل کېږي نو د ایمان د اثر کې اضافه کېږي. ورته بالفرض بهر ګناه دی کړي، او ته چې کله قرآن ته د الله په کور کې کېنې، د الله کتاب ته او دا درس کېږي، نو ستا زړه نرم شي که نه؟ ته وایې چې هلک وایې وګوره الله خپل کلام ته په خپل کور کې کېنولې، ما زه ګناه کوم. نو ته چې کله دا وورې توبه وباسې او ته بیا فرش شي، ستا ایمان بحال شي، اثر پکې پیدا شي. نو شیخ القرآن رحمت الله علیه بداوی کله چې په دې لوستل کېږي آیاتونه د الله نو زادت ایمان زیاتې دوی لره اثر د ایمان په دې ایمان کې نکار راشي. دا لږ غونتې د ده نه لږ لږ خراب شوي، خو چې دی داسې آیاتونو د الله تکینی نو اثر د ایمان اضافه وکړي. نو دا د مؤمن صفت دی. او دریم صفت وعلی ربهم یتوکلون، په خپل رب باندې دوی بروسم کوي. وګوره مؤمن دریم صفت دا دی چې دی به په الله باندې مکمل توکل او بروسه کوونکي. خام تفسیر ابن کثیر ولاوی لا یرجون سواه ولا یقصدون الا ایاه، او ولا یلوذون الا بجنابه ولا يطلبون الحوائج الا منه ولا يرغبون الا الیه. او ګوره دی به د الله نه سوا د بل نه تبې نه ساتي، قصد د الله نه سوا د بل نه کوي، پناهي به د الله نه سوا د بل باندې نه غواړي، او په مصیبتونو کې الله نه سوا بل باندې را مدد کوي. دا توکل په الله باندې دی. او رغبت په صرف الله ته کوي، غیر الله ته نه کوي. کم مسله رااله نو ستا به الله طرف ته ډایرکټ توجه ځي، ولې ستا په الله مکمل بروسه ده.
نو چې په الله دې کلک توکلی تا ته څوک هم څه نشي ویلی د چا توکل چې کمزوري آیا غیر الله باندې دغه یقیني نو هغه ته شل حادثې پیښي ایمان یې کمزوری دی الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سلورم صفت مؤمنان خلق دي يقيمون الصلاة چې قایمي مانځل را مؤمن مد موز پابند دي ښا پینځه والا وخت موز بکی خو ردی د شرایط او ارکان او خیال وساتي خپل ځان سره سره بل تمام نه مانځوي دا د مؤمن خاصه ده مؤمن به د عبادت پابند دي دا نه چې ځان د مسلمان او مؤمن وي او یو موز کې او دونه کې جمع سره موز نه کې د ارکان او شرایط او خیال نه ساتي پوره توجه دې بکی نه وي بیا څنګه ته مؤمن ځان ته وي مؤمن دا چې د مانځو برایچ کوي او ادا کوي به ومما رزقناهم بعض دا غمال نه چې موږ دی لور کړی دی ينفقون خرج بم کوي پنځم صفت د مؤمن څه دی انفاق فی سبیل الله بکی دی په فند ور کوي د الله په لار کې د خپل وس مطابق دی وس کوي انفاق بور کوي په فند کې بخپل حصہ په د الله په لار کې د خرج کولو لپاره ور کوي ور ټول مال الله نه غوړي مما دا منو ما دی پاس دا غي مال نه چې موږ دی لور کړی دی ينفقون نو خرج کوي هم د الله په لار کې دا خبره ده اوس ګوره دا پنځه صفات چې بچا کې پیدا شونه حکم یې وره په اولایک هم المؤمنون حقا دا خلق دا مؤمنان دی په حق او پرشتیا لهم درجات دیر پرشته درجه اند ربهم پنځ رب د دوی او مغفرت او بخنم د ورزق کریم او رزق عزت مندم دی دا ور داوی حق سچ مؤمنان د دي ښا چې دا پنځه صفات په ځان کې راوستل او دې سره سره دوی د پر الله ډېرې مرتبه کې خوستي دي درجه دي چې اب الله دوی له ور کوي ښا نو مؤمن کامل دغه دی چې بدی صفات ځان متصف کی او الله به د ګناهونو معاف کی او رزق کریم به ور کوي رزق کریم نو مراد مالی غنیمت دی ته عزتمن رزق دی چې د کافر نه والی الله تعالی درکې مفت کی نو لہذا مؤمنانو دا صفات په ځان کې پیدا کړي دې پورې دا پنځه صفات واخر دعوانا اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله استا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي حاضرین څومره راغلي دي الله ټول پر قدم نیکه ورکړي بیماران الله صحتونه ورکړي د چا څه شرعي حاجات الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين